السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې کرونا وایرس 133 کسان نور ووژل. دې سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمېره 11811 ته ورسېده. په لاهور کې د کرونا وایرس د خراب صورتحال پیش نظر انتظامیې نورې سختۍ شروع کړي دي. په یو تجزیه کې د دې خبرې انکشاف شوی دی چې په اوچت درجه حرارت کې کرونا وایرس په یو سکند کې ختمیږي. د بھارت په بمبئی کې د کرونا وایرس د ویکسینو د ختمېدو په وجه باندې د کرونا وایرس د ویکسینو سنټرې د 3 ورځو لپاره بند کړای شوي دي. د خلیج ټایم د یو تجزیې مطابق په بھارت کې د کرونا وایرس تباہي د وزیر اعظم نریندر مودي د بېغورۍ نتیجه ده. وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې انکشاف کړی چې همیشه د فیصلو کولو په وخت کې د مانه غلطۍ کیږي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د گورنر نه استعفا غوښتې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې راروانې څو هفتې انتهایی خطرناکې دي. په دې وجه باندې قامله د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. د پیپلز پارټۍ مرکزي چیرمن بلاول بټو زرداري ویلي دي چې موږ په غشي باندې د زمري سره نورې ډلې ښکار کړي دي. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې یو ځل بیا په کراچۍ کې د ووټونو غلا وشوه. الیکشن کمیشن له پکار دي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د مۍ د اولنۍ نیټې نه د پټرولو او ډیزلو په قیمتونو کې د زیاتوالي راتلو امکان دی. د پنجاب په علاقه کې یو ظالمې مور خپل سکه 2 زامنو ته زهر ورکړه ویې وژل. په اسرائیل کې د یهودیانو په یو مذهبي تهوار کې ټیل جوړ شو چې په نتیجه کې 44 کسان مړه شو. د طالبانو سره په شوی امن معاهدې باندې د عمل په لړ کې د افغانستان نه د نیټو پوځونو د واپسۍ سلسله شروع شوه. ایران د سعودي عرب د ولی عهد د مفاهمت جذبه ستایلې ده. په حراره ټیسټ میچ کې د پاکستان د زمبابوې خلاف د بیټینګ سلسله جاری ده. په حراره ټیسټ میچ کې پاکستان د زمبابوې خلاف د 6 لوبغاړو په سوځېدو باندې د 200 رنزونو برتري حاصله کړې ده. شهنشاه افریدي د وسیم اکرم غونډه کې په 14 ټیسټ میچونو کې 50 لوبغاړي ښکار کړي دي. ساجد خان په ټیسټ میچونو کې د پاکستان 244 لوبغاړی جوړ شو. په روانو 24 غنټو کې یو ځل بیا په ملک کې د خشک موسم پیشنګویي شوې ده.
दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब। اوس د دې خبرونو تفصیل په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله 133 کسان نور مړ شوي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د ټولو شوو مړو شمیره 12811 ته ورسېده. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 50,000 نه زیات نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د سره په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 8,40,823 ته ورسېده. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 19,540 شوه. وایي چې د ملک په مختلفو برخو کې د کرونا وایرس د 50,000 نه د زیاتو مریضانو حالت د خطرې سره مخ دی. په لاهور کې د کرونا وایرس د خطرناک صورتحال پیش نظر انتظامیه نور سختی شروع کړې ده. په لاهور ښار کې د انتظامیه د سختۍ له کبله کاروبارونه بالکل په ټپه ودرېدلي دي. ماهرینو په یو تجزیه کې ردې خبرې انکشاف کړی دی چې په تیز درجه حرارت کې کرونا وایرس په یو سکند کې دنه ختمیږي. د بھارت په بمبئی کې چې څنګه د کرونا وایرس ویکسین ختم شو، نو دغه رنګې په فوري توګه باندې د کرونا وایرس سنټرې د 3 ورځو لپاره بندې کړای شوې. د واشنگټن ټایم د یو تجزیې مطابق په بھارت کې د کرونا وایرس تباہي د وزیر اعظم نریندر مودي د حکومت د لاپرواهۍ او غفلت نتیجه ده. وزیر اعظم عمران خان انکشاف کړی دی چې د فیصلو کولو په وخت کې زمانه غلطۍ کیږي. په تیرو انتخاباتو کې د ټیکټونو په ورکولو کې اهم غلطۍ شوې دي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د گورنر نه استعفا غوښتې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې را روانې 100 هفتې انتهایی خطرناکې دي. قام لا د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. د زیاته کړې ده که موږ د احتیاط نه کار وانخیسته، نو پاکستان به د لویې تباهۍ سره مخ شي. د کمې قابو کول چې به زمونږ د وس نه بهر وي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د 251 حلقې په ضمني انتخاباتو کې د پیپلز پارټۍ په ګټه باندې د تبصرې په موقع باندې ویلي دي. پیپلز پارټۍ په غشي باندې د زمري سره نور ډلې ښکار کړې. د پیپلز پارټۍ د ښکار دا سلسله به دغه شانتي جاري. بل اړخته د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز په کراچۍ کې د قومي اسمبلی 251 حلقې په ضمني انتخاباتو باندې ګوته اوچته کړې ده. دی ویلي دي چې په کراچۍ کې یو ځل بیا د الیکشن او د ووټونو غلا شوې ده. دی وی چې په دې لړ کې پکار دي چې الیکشن کمیشن اکشن والیو ګامونه پورته کړي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د مې د اولنۍ نیټې نه د پټرول او د ډیزلو په قیمتونو کې د زیاتوالي راتلو امکان دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق د پنجاب په علاقه هارون آباد کې یو ظالمې مور خپل سکه 2 زامنو ته زهر ورکړي دي او وجلي دي. وایي چې په اسرائیل کې د یهودیانو په یو مذهبي غونډه کې د ټیل او دیکو په نتیجه کې 44 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د طالبانو سره په شوی امن معاهده باندې د عمل درآمد په لړ کې د نیټو د فوجونو د افغانستان نه باقاعده واپسی شروع شوه. ایران د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان د مفاهمت جذبه په سرکاري توګه باندې ستایلې ده. ایران په باضابطه تور باندې ویلي دي چې د سعودي عرب دغه جذبه د ستاینې وړ ده. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. په هراره ټیسټ میچ کې د پاکستان بیټسمنان لګیا دي د زمبابوې خلاف بیټینګ کوي. پاکستان د زمبابوې خلاف په خپل اولنی انینګز کې د شپږو لوبغاړو په تاوان باندې 200 رنزونو برتري حاصله کړې ده. دینه مخکې د زمبابوې ټیم د پاکستان خلاف په خپل اولنی انینګز کې په 106 رنزونو باندې آوټ شوی وو.
پاکستانی بالر شهنشاه افریدي د وسیم اکرم برابر په 14 ټیسټ میچونو کې 50 لوبغاړي ښکار کړ. ساجد خان په ټیسټ میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم 244م لوبغاړی جوړ شو. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې موسم خشک او ګرم وو. پر روانو 24 غنټو کې یو ځل بیا په ملک کې د خشک او ګرم موسم پیشنګوئی شوې ده. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.